अस्सलाम वालेकुम। दे टाइम पुशमाल बाजार का कम बाजार प्रॉपर बाजार چې د مارکیټ مین روډ هغه ته وبوخه تو سیلاب او دا مخکې کم पुशमाल बाजार چې ده نه دینه مخکې اخور ده په هغه خور کې دوباره سیلاب راغی هغه د وجنه سین مکمل ډیم شکل اختیار کو دا دکانونه مکمل ډک شوی دي د وبونه الله زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خدا کم کسان چې ښکاري دا مین روډ دی وبه دې ته خطه دی او دا هم مین روډ دی مخکې چې هغه ښکاري الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا وبه دونه زیات شوی دی چې هغه ځینه د مارکیټ شاتنی کونې ته هم ورسېدو دغه دې طرف ته هم وبه راغلی الله زموږ په حال باندې رحم وکړي دا مخکې کم ځای چې ښکاري دا اسکول ته اوبه وختو هاي اسکول ته او دا مکمل اوبه دي دا کم چې ښکاري دا ډیم شکل اختیار شوی دی او مخې ته چې کم خلک دي په سوات ایریا کې کم د روډ سیند ته نږدې خلک دي هغه ځان محفوظ مقامات ته منتقل کړي ځکه چې اوبه ډېر زیات دی او څه ټایم هم دا اوبه چې آزاد شو نو دا به ښکته ډېر زیات نقصان به کوي ځکه چې اوبه ډېر زیات جمع شوي دي دغه آبادیانې چې دی نو دا سیند روډ په غاړه او سیند دی نه مخې ته دا ډک شو اوبو کې یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي دا پکې دی پشمال بازار کې چې کوم آبادي و دا هغې ټیم صادرې هغه روانې شوي دي کلام بازار کې څه شو هغه تر رسونه دي یو کباب والا یو قرآن نو کلام کې یې دوه بار دي خیال کلام کې راځي کلام دي خایدا وبه ډېر زیات شو په دې ټیم کې ګورنمنټ های سکول پشمال دا کم چې مخامخ ښکاري دې ته اوبه وختو دا پورې کم آبادیانې چې دي نو دا خو ډوب شوي دي دا سیند نه پورې غاړې دي دا پورې کم ښکاري او دا روډ په غاړه آبادیانې دي دغه دې ته هم اوبه وختو دا ډک شو دا چې ښکاري نو دا مین روډ چې کم مخې ته هغه ښکاري د ټرانسفرمر نه اخوا دا مین روډ دا مکمل ډک شو یا الله ته خپل بها یا الله ته په موږ باندې رحم وکړي یا الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړي یا الله ته رحم وکړي دا د ټیم پشمال بازار زمونږ خپل کم مارکیټ چې دی هغې ته هم اوبه خطې دی اوبه شاته دیزې پورې رسېدلی دی مارکیټ نیم نیم ډک شوی دی اوبو نه ټول دکانونه متاثر شوي دي اوبه خطې دی شاته مارکیټ شاتنۍ حصې ته مخې ته خو ټول ډک دی خو شاته کم حصه چې دی نو هغې ته هم اوبه دونه زور دی چې هغه شاته دلته ورسېدو بره نه دا اوبه هم لږ زیات شو هر طرف نه اوبه دي یا الله ته رحم وکړي یا الله ته رحم وکړي माँ बैठा हम लोगों ने लकड़ी बटली के साड़न की लकड़ी लेके चला अल्लाह पाक ने भी चुरला के भी स्कूल का ना देख हाँ पो का पर चले तो लकड़ी छोड़ो छोड़ो वे अल्लाह पाक ने खो वे चुरला के पार स्कूल का ना देख तो ये शायद पो के टोकी मिलेंगी हाँ वो जा रहे थे यू को परा 3 फुट पर ले जाके भी वापस नहीं आए अभी यहाँ तो दिन का ले जो आगे इसमें कभी अभी परे तरह तो भी होने का ये उठा दे जरा कर दो ये सर इशारा कर दो इशारा दे पका ही है मतलब पका के की पता लगे पका है
वो डूब गयो डूब गयो वो किसका डूब गयो को जा रही हो मोटर डूब गयो आने वालों को आने वालों को मान जे अच्छा करें या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर دا اوبه دغسې ته وخوته مکمل بازار یې اوبو کې دننه ډوب شو دا په شمال بازار